اوس تاسو وایئ چې لوفرې د بچو بس چل کېږي نو صرف 1 منټ غوښه د لوفرې خپل نوم و ثنا د پلار نوم یې و جاوید د اټک اوسېدونکي وه د 2 بچو مور وه د خاوند نوم و شفیق ډېره زیاته غریبي وه هر ټایم به یې په کور کې جنګ جګړې جوړې کړې وي خوله یې ښه نه وه په دغه جنګ جګړو کې د خاوند نه طلاق واغېستو چې طلاق یې واغېستو بیا وله بچي نه ورکول بچي دې ته پاتې شول د بچو د کفالت دپاره یې په پردو کورونو کې کار شروع کړو هلته یو ښځه وه هغې ورته ټیک ټاک یې کوه دا چې کله ټیک ټاک ورته راووته دلته یې د یو بل هلک سره ملاقات وشو د هغه نوم و صادق هغه په پولیس کې اسپهي و د هغه سره یې مینه شو محبت شو بیا ورسره واده وکړو چې کله یې ورسره واده وکړو هغه به په ټیک ټاک باندې دا ډېره زیاته سپورټ کوله ناګانه خوشحالګل پور د پاسه دې یو ویډیو که هغه ډېره زیاته وایرل شو چې کله وایرل شو دا په دې باندې د پیسو باران شو چې د پیسو په باران شو دا اوچته شو چې کله دا اوچته شو د اوچتو خلکو سره یې ناسته پاسته شوه په هغه اوچتو خلکو کې یو کس دې ته وویل چې په دې خړینګر خاوند باندې څه کې دا خړینګر خاوند پرېږدم دنه طلاق واخله ما سره واده وکړه مزې به وي چرچې به وي ما سره پیسې هم ډېرې دي او ټیک ټاک یې به وي دې خپل خاوند ته صادق ته ویل چې ماله طلاق راکړه هغه ورسره طلاق نه ورکولو د دواړو لانجه شوه دې ورته ویل د اختر د چوټیانو نه پس به زه عدالت ته ځم او تا نه به طلاق اخلم هغه ورته ویل د اختر د چوټیانو نه پس چې ته به ژوندی یم یو که نه ناګانه دا په اسلام آباد کې E11 لګنم پلازې ته چې کله راغه خاوند یې ورپسې ورمنډه کړه اوټ لوفر یم اوټ که ځان یم اوټ کو پاتې شوز بچي وو د شفیق و په زړه صفا باندې بچي م ورته پاتې شول د لوفرې ټول مال حاله م ورته پاتې شو دې ته وایي نیت صفا منزل اسان اوس په دې کې تاسو ما ته ووایئ چې ګناه د صادق ته د شفیق ته د لوفرې ده او که نه د هغه مالداره کس ته او که د دې ګفټرانو ده